نو زه دا وایم چې ګناه خو کیږي د انسان سره او د ګناه سزا او جرم الله تعالی انسان ته په جهنم کې ورکوي. د ګناه سره د توبې کښلو بهترین ورځې دغه دي او د جهنم سره د ازادۍ حاصلولو بهترین زمانه دغه ده. نو چې کم چا په نصیب او په قسمت کې شی ورځې الله تعالی لیکلي، چې کم چاته الله تعالی د سعادت او نیکبختۍ اراده کړي، په دې نن ورځو کې هغې ته الله تعالی پر ګناه باندې د توبې کښلو توفیق ورکوي. هغې به په نن مازدیګرو کې هغه پروانه او عملنامه د لاسه کوي چې د هغې کې د هغې د جهنم څخه ازادي لیکلی شي. لیکن چې کم چاته الله تعالی بدې ورځې ور نصیب کړي، چې د کم چا نصیب او قسمت د شقاوت او د بدبختی، د هغې په دماغ کې دا خبرې نه راځي، هغې دا خبره سنجیده نه اخلي، هغې دې خبره ته په غور او په فکر باندې نه ورشوه کېږي. او چې کله دې خبره ته سنجیده سړی نه ګوري او په غور او فکر باندې نه وي، پر هغې باندې دا مبارک مازدیګرونه داسې تېرېږي لکه د نورو ورځو مازدیګرونه. نه د هغې سره پر ګناه باندې د توبې کښلو فکر ورسره کېږي، نه د هغې په قسمت کې هغه فروانه راشوه کېږي چې په کومه فروانه باندې د انسان په نصیب کې د جهنم څخه ازادي لیکلي. نو ځکه زه دا وایم که سړی په دې ورځو کې د جهنم څخه د ازادۍ فروانه غواړي، د هغې دپاره واحده لار دا ده چې په دې ورځو کې د الله تعالی و حضور ته توبه کښل. بس ما درته ویل تېره جمعه کې م درته ویل ګناه زما سم کېږي، ستا سم کېږي، ګناه د نارینه سم کېږي، د زنانې سم کېږي، ګناه د فر او د فقیر د ټولو سه کېږي، ګناه د شا او د ګدا د ټولو سه کېږي. لیکن بهترین ګناهګاران هغه دي چې هغوی پر خپله ګناه پښیماني ښکاره کړي او په دې ورځو کې خپله ګناه د خپلې عملنامې څخه خرابه کړي او په دې ورځو کې د خپل رب د طرفه چې د جهنم څخه د ازادۍ کومه پروانه ده هغه پروانه لاس ته راورسوي. توبه سړی څنګه کاږي؟ علامه نووي رحمه الله چې د مسلم شریف شارح دی، هغې د توبې دپاره چند شرایط لیکلي دي. اولنی شرط هغې دا لیکلی دی، زه همیشه دا پیښوم چې ان یخلع عن المعصیه، چې په کومه ګناه باندې اخته نن د توبې اراده راله، هغه ګناه به ځای پر ځای پرېږدي. بس الله تعالی ته لاس پورته کوي، یا الله ډېر راسه وسپله، او یا الله ډېر په جهالت کې هم، ډېر په ناپوهي کې هم، ډېر په غفلت کې هم، په څه باندې نه سوم پوه، یا الله په ناپوهي او جهالت کې زما نن ستا سره وعده ده چې دا ګناه پر نن ځای زما څه پاته ده. ان یقلع عن المعصیه، ګناه به ځای پر ځای پرېږدي. هر سړی چې په دې خپل ګریوان کې وګوري، هر سړی د خپلې زندګۍ تصویر په خپل دماغ کې راوګرځوي، هر سړی د خپلې زندګۍ د سهار او د ماښام فکر وکړي، سړي ته په خپله ور معلومېږي چې زه په کومه ګناه اخته یم. نو پیغمبر علیه صلات وسلام دا حدیثو څخه دا معلومېږي چې د توبې اولنی شرط دا دی ان یقلع عن المعصیه، ګناه به ځای پر ځای پرېږدي. بس داسې به نه کوي چې په مسجد کې د نصیحت واورېدی د ګناه د پرېښولو اراده، لیکن چې دروازې ته وروتلی په غیبت کې ته اخته یې، چې د باندې کور ته رسېدلی په فیسبوک په تصویرو ته اخته یې، او چې کله بل ځای ته ور ورسېدی چې کومه ګناه دې په وس کې دي، هغې بیا چې ماښام را ورسېدی بیا په نور تماشو ته اخته یې، دې ته توبه نه وایي. مولانا روم رحمت الله علیه وایي سبحه در کف، تسبیح خو دې اوس په لاس کې دي، توبه بر لب په ژبه استغفر الله استغفر الله، دل فره شوق ګناه چې د وده د اختر شپه به کله را ورسېږي، چې هغه نیمه کوشته ژیره ما پرېښې ده، هغه ژیره به د اختر په شپه باندې ټوله ختموم، چې څومره ما عبادت کړی دی د هغه عبادت خرابي، د هغه عبادت لرېوالی، هغې ته د اختر د شپې انتظار یې چې د وده د اختر شپه را ورسېږي، بیا ته کومې نخرې او تماشې کوي. نو مولانا روم رحمت الله علیه وی تو سبحه در کف، تسبیح خو دی اوس په لاس کې دی، توبه بر لب ژبه خو په مسجد کې استغفر الله، دل فرا شوق گناه، این معصیت را خندمې آیت بر استغفار ما، زما استا پر دی توبه باندې د ګناه خاندي چې دی پاگل ته وګوره. په مسجد کې سکی د باندې سکی، په مسجد کې دستی په دماغ کې داراله چې زه د توبې فکر دی، لیکن د باندې چې روته هغه فحش تصویرونه دي، هر څه دي هر څه دي. په مسجد کې دننه دا خبرې کوي چې استغفر الله، څومره بې حیایي ده، څومره بې پردګي ده، څومره فحاشي ده، په مسجد کې دا خبرې کوي، لیکن چې د باندې وروتې چې تا کم فیسبوک خلاص کوي، په هغې کې چې کومه بې حیایي او فحاشي ده، په هغې کې د ټولو څه مخکې ته مبتلا یې. فإن هذا الاستغفار يحتاج الى الاستغفار، دا ستا توبه او بله توبه ته احتیاج لري. نو دا نه معنا چې دا خو د توبې سره مذاق کول دي،
دا په توبه باندې پسخن ولي او په دې باندې انسان د توبې شکل نسی جوړولای، نه په دې باندې انسان د ګناه څخه خلاصېدلی شي. نو د توبې دپاره اولنی شرط که انسان په دې معامله کې سنجیده وي، که انسان سره د دې خبرو واقعي فکر ورسره وي، نو د هغې دپاره اولنی شرط دا دی ان یقلع عن المعصیه، چې په کومه ګناه باندې اخته یې، هغه ګناه که د سترګو ګناه ده، هغه ګناه که د ژبې ګناه ده، هغې که د غوږو ګناه ده، هغې که په تجارت کې خرابې ده، هغې که ستا په دوکانداري کې ظلم او ناجایز دی، د اوس څه بله دا فیصله کوي چې بس زما څه نوره پاته